یار زمونږ د پښتون کلچر چې کوم دی هغه ډېر زیات خراب شوی دی او تاسو ته معلومه ده چې دا جلسه ده که هر څه یې پروګرام یې که هر څه یې که نه پی ټي آی نو په دې کې د چوټه عمران خان سره شاته ډېر زیاتې شوی دی. اوس په ډېر خلک وایي چې څنګه زیاتې شوي دي خو راځئ تاسو دا ویډیو وګورئ بیا د هغې نه پس خبرې کوو. توبه خدایه. د ټول نه اول خو زه دا خبره کوم چې زما د سیاست سره نه لګي چې کوم سړی ایماندار و ښه و هغه راغی او د ملک وزیر اعظم شو او موږ له ترقي ورکړه چې بس زما هغه انسان خوښ دی هغه وزیر اعظم زما خوښ دی. رښتیا دې وویل. دوستانو د چوټ عمران خان سره چې کوم حرکت شوی دی نو پلیز مهرباني کوئ که جلسو له ځای هر قسم پروګرامونه وي هغې کې داسې حرکت مه کوئ ځکه چې شرم کاري شرم محسوس کیږي ځکه چې تاسو ته کیمرې مخامخ دي تاسو هغې په وجود باندې دا چل کوئ. یو خبره بله کومه چې 2-3 ورځې شوي چې زما په یوټیوب چینل باندې څوک رپورټ وایي یا کمپلین کوي نو بالکل منم چې زه غلطې خبرې کوم خو زه صحیح خلکو پسې نه کوم پوه شوې او دا ټول خلک وګوره په ټیک ټاک کې لیو راځي بربنډ کېږي یو بل ته او کمیس پرتوګ باسي هغوی ته تاسو کمپلین ونه کوم په هغوی باندې تاسو کمپلین وکړو او په هغوی باندې تاسو رپورټونه ونه والو او په ما باندې وښایي